بسم الله الرحمن الرحیم. د مونږ تیر درسونه په نورو کلیپونو کې ویلي دي. نن دریمه برخه ده د مونږ د ترجمې او د معنا. اهدنا وخای مونږ ته صراط لاره مستقیمه سمه لاره یا نیغه لاره. اهدنا الصراط المستقیم وخای مونږ ته لاره مستقیمه یا لاره سمه. صراط الذین لاره د خلکو الذين دهغ خلقو انعمت عليهم چې انعام کړی تا په هغوی باندې. الله جل جلاله په څلور نفر باندې انعام کړی. اول من النبيين والصديقين دویم والشهداء دریم والصالحين څلورم. دغه څلور نفر باندې الله جل جلاله انعام کړی. غیر المغضوب عليهم نه لاره دهغ خلقو چې تا په غضب کړی عليهم په هغوی باندې. الله جل جلاله په چا باندې غضب کړی؟ الله جل جلاله په کافرانو باندې غضب کړی. دا مغضوب علیهم کسان چې دي دا کافران دي. ولا الضالین او نه لاره د ګمراهانو. ګمراهان څوک دي؟ ګمراهان منافقان دي. او سورۃ اخلاص ډېر خلک به موږ سورۃ اخلاص وایي خو په کار د سړی په نور سورتونو هم یاد کړي. دلته موږ د سورۃ اخلاص معنا راخیستې ده. قل هو الله احد. قل ورته ووایه ای پیغمبره هو الله احد. دغه الله جل جلاله چې دی احد دا یو دی. الله الصمد دغه الله جل جلاله دا بی نیاز ده. چاته نیاز نه لري. لم یلد ولم یولد. لم یلد نه د چا څخه پیدا شوی ولم یولد او نه له ده څخه څوک پیدا شوي. نه د چا زوی ده نه د چا پلار ده. نه د چا څخه پیدا شوی او نه له ده څخه څوک پیدا شوي. ولم یکن له او نشته د دغه الله جل جلاله لره کفوا احد سیال یو دانه. دغه الله جل جلاله لره یو سیال هم نشته ده.